بدرګي میا صاحب له کم دین هغه بلاړل خو هغه 15 کاله تیر شو خو هغه نه پدې دی باندې چرته کارو کو نه دغه وعده پورا کړه. تحریک انصاف ووټ په چینج اغستې، تحریک انصاف ووټ په انصاف اغستې دي. د انصاف مونږ یو چا ناره والې ده، نن مونږ دې خلکو ته هغه انصاف ورکړو ځکه چې پنګ باندې حق وو. جو قید میں تھے سارے پرندے پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کاندھوں پہ سر بھی ہے یہ بھول گئے تھے ایک گھونسلہ کیسے. موږ د MNA صاحب او د MPA پیر مصطفی غازی او د اسلام بھائی ډېره شکریا ادا کوم چې په وزیرآباد کې په مختصر ټایم کې موږ له ډېر ښه کارونه وکړل. موږ مطمئن یو خو انشاءالله د پیر صاحب نه او د MNA صاحب نه زمونږ نور امید او توقع دا ده چې انشاءالله دا کوم کارونه چې شوي دا خو شوي خو نور مزید موږ له دا عرض کوو دا چې دغه کوو چې یاره موږ له نور مخکې زمونږ د لارو مسلې دي، زمونږ د ټرانسفارمر مسلې دي، زمونږ د مخبرۍ مسله ده چې په دې باندې مخکې موږ له کار وکړي او انشاءالله موږ د پیر صاحب نه او د MNA صاحب نه انشاءالله بھرپور طریقې سره مطمئن. نن چې مونږ د کم نکاسي آب دا کم افتتاح وشوه نو الله ګواه دی ډېر مشران داسې دي چې هغه د دې دنیا نه رخصت شوي دي، وفات شوي دي او داسې په شکال د خدای خوار کې چې په شکال باران به وشو په دې ځای به اوبه راغلې او هغوی به د دې ځای نه ګاډي ډک کړلو. بدرګي میا صاحب له چې کم دی نو هغه له به لاړل خو هغه 15 کاله تیر شو خو هغه نه په دې ځای باندې چېرته کار وکړو نه دغه وعده پوره کړه. مونږ په الیکشن کې د دې خلکو سره وعده کړې وه او الحمدلله نن ډېر زیات په فخر سره دا خبره کوم چې کوم وعده مونږ په الیکشن کې کړې وه هغه وعده نن مونږ پوره کړه. او MPA صاحب سابقه MPA صاحب وی ماله بل چانس راکړی نو پته نه دی چې دی کم چانس غواړي. زما په خیال هغه کتابونه خو تاسو ټولو ته پته ده زما په خیال چې نور سټډي بیا کوي د سټډي هغه ته لږ ډېر زیات ضرورت دی کېدای شي دا پیر پکې MPL وکړي نو انشاءالله چې هغه ته به دوباره بل چانس نه میلاویږي. او زه د جنید اکبر MNA صاحب او د MPA صاحب ډیرک چیرمن پیر مصور خان غازی صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم. بیا د هغې سره سره د پیر اسلام غازی صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغې د مصور صاحب سره د خپل روډ سره د بوت چې کم دی نو دا بالکل نیم کړی دی او دی ورسره اغستی دی او د تحصیلي درګۍ دپاره هغوی چې کم دی نو ډېرې زیاتې ستړي کوي، ډېره زیاته منډه وهي. نن د وزیرآباد د برکلي چې کومه دا مسله وه د نکاسۍ دا تقریبا د 30 سال نه وه. زړو حکومتونو پکې څو ځله وعدې وکړې خو په وعدو باندې پوره نه شو. PTI حکومت نن هغه درنه مسله چې کومه د وزیرآباد د کلي وه هغه د پیر مصور غازي په مشرۍ کې او د پیر اسلام په نگرانۍ کې نن د هغې افتتاح وشوه. انشاءالله ډېر ژر به پې کار شروع شي. دغسې په وزیرآباد کې نور چې څه کارونه دي نو څه یې کړي دي مخامخ دی او څه پاتې دي نو د هغې ورته هر وخت مونږ ویلي لکه د بټو ټرانسفارمر دی او ستنې دي دغه بره کلي کې څه لږ کار پاتې دی، دغسې کوڅې پاتې دي. انشاءالله مونږ ته توقع لرو چې دا به که خیر یې زر تر زر وکړي. ماشاءالله پاکستان تحریک انصاف تحصیل درګۍ کې چې کومه میوه نیولې ده نو په دې میوه کې دلته زه ډېر زیات مس کوم نیاز محمد اجي صاحب چې هغه مونږ د پاکستان تحریک انصاف دپاره وزیرآباد کې او د عمران خان هغه څه چسپیو چې نن مونږ کې نشته خو مونږ د هغه خدمات چې کوم دي هغه به مونږ همیشه د وزیرآباد دپاره او د پاکستان تحریک انصاف دپاره به همیشه چې کوم دی یاد ساتو. او پس دې نه چې کوم دا مین چې کوم نن د دې پروګرام نن افتتاح ده د چې کوم مین مسله ده چې دا د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د ویژن چې کوم کلین اینډ ګرین پاکستان خبره ده نو هغې دا یو مین حصه ده. د هغې مین وجه دا ده چې کله د نکاسۍ ستا سیسټم چې کوم دی نو ستا فیل وي هغه چې کوم دی ټیک نه وي نو په هغې کې په هغه ټول کلي باندې هغه یو اثرانداز وي. پای کې د بیمارۍ حوالې سره که خبرو کې کوم د پلاټینګ حوالې سره کومه خبرې شي چې کوم دلته کوم لوکل کومه آبادي د هغې حوالې سره چې کوم خلک چې کوم متاثر وي نو د هغې چې کوم دی نو د هغې مثال نه نو دې لپاره پاکستان تحریک انصاف چې کوم کلین اینډ ګرین پاکستان خبره ده د عمران خان ویژن نو هغې هم دا به یو حصه ګرځېدی شي. او چې کوم د وزیرآباد د دې خلکو کوم لوکل خلکو چې کوم بیسک مسله وه چې کوم دا اجتماعي کارونو سره دې سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د منفوره خبره ده نو انشاءالله دا به مخ په وړاندې هم د داسې سیستم سره به انشاءالله پاکستان تحریک انصاف مخکې په وړاندې ځي. او که نه داسې خبرې وي چې کوم مونږ سیستم کوم په 2018 الیکشن کې کوم زموږ وعدې وې او په هغې کې مونږ چې کوم دی نو هغه مونږ هغې ته عملي جامه نه پېنوو نو هغې کې په مستقبل کې چې کوم دی نو پاکستان تحریک انصاف ته بیا بالکل مشکلات راتلی شي. نو داسې قسمه مسایل لپاره د دې د حل لپاره مونږ ته چې کوم دا مینټینیبل ساتل پکار دي او د دې چې کوم د هر ویلج کونسل کې کوم بنیادي مسایل دي اجتماعي مسایل دي چې کوم پاکستان تحریک انصاف نه خلک کم توقعات کوي او په هغې مونږ پوره اترو شو نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې مونږ به بلکې خپل پوزیشن چې کوم منډیټ دی چې دا مونږ بحال وساتو. ویلج کونسل وزیرآباد کې
نن چې کوم ځای کې موږ ولاړو خاص کر سپیشل میډیا موږ د دې پر وغوښتله چې تاسو وینئ دا داسې یو ځای و چې داسې یو نالی وه ډېر تقریبا 15-20 سنه دا نالی چې کوم دی بنده وه او دلته د دې نالی د بندش د وجه چې کم لیکیج کېدی د کورونو ته او خاص کر په بشکال کې چې دې کورونو چې کوم دی هغه به د دې ځای نه نقل مکاني کوله هغې سایډ ته رشتهدار ګر بدلله د دې اسمیل د وجې خو د دې نه دې سره غټه مسله دا و چې دلته ماشومانو شاته بس یو سکول دی د ماشومانو د جینکو سکول دی او په هغې کې چې کوم دی د سکول هغه هیډ ټیچر چې کوم دی نو هغه موږ ته سوال جواب وکړو د ملګرو زموږ د پارټۍ چې کوم ملګري دي د هغو په دغه باندې څه دی کلي والا زموږ هم دا ډیمانډ وکړو چې یاره دا دغه دی چې موږ رالو نو په سکول کې ماشومان لیکیج خو برخه و دونه سمیل پکې و چې هلته یو ګنټه هم چې کوم دی نو هغې کې موږ ته ناسته چې کوم دی نو یو منټ هم نشي کېناستی دونه سمیل و په هغې کې نو ډېر زیات خفه شو بېانتهایي نو بیا ما دغه کلیوال نه تپوس وکړو چې یاره دا څه چلې څه قصه دی وي چې یاره موږ بار بار د دې تېر شوی چې کوم چا ټینې ور تېر کړی دی 100 کاله برسقدار به راتلو وي د هغه نه موږ به الیکشن کې خامخا د هغه نه ډیمانډ کوو چې یاره موږ له دا نالۍ دغه کې وایي هغه به وایي چې یاره کوم به هغو دا خبره کول چې څو پیرودونکي دغه شانې دا د دروغې وعدې وشولې او په هغې به رانه ووټ واخېستو او نن موږ دغه شانې محروم وي والله د الله د رضا لپاره چې کوم دی پاسېدو د دې ورکر دغه د دې محلې دغه باندې او ټیمو صاحب په ټیم باندې راوغوښتو ټیمو صاحب ته ما یې ځان سره انجینر راول انجینر صاحب ایچ او صاحب دا یې ولاړ دی او موږ رالو په هغه ټیم باندې او په ټیم به اسټیمیټ جوړ کړو هغې له هم پیسې ورکړلې دا زموږ د تحریک انصاف چې کوم دی یو بنیادي چې کم ځای کوم د خلکو څه مسلې دي بنیادي تحریک انصاف ووټ په چینج اخیستی دی تحریک انصاف ووټ په انصاف اخیستی دی په انصاف موږ یو ناره والې ده نن موږ دې خلکو ته هغه انصاف ورکوو ځکه چې پنګ باندې حق و چا چې ورسره د ووټ د دروغ وعدې او دغه به سره کولې نو الحمدلله موږ په فخر سره وایو چې زما ورکر چې کوم دی د لارې کوڅو کې چې چا ته هم په ووټ پسې تللی دی او دې ما د ورکر وعده کړې ده نن الحمدلله چې کوم دی نو هغه وعدې کوم دی هغه موږ پوره کوو تر څو نه د 10-15 کاله چې کوم دا نالۍ به بنده وه نو ډېر زیات تکلیف الحمدلله نن د هغې موږ اوپننګ کوو انشاءالله که خیر چند څو ورځې که په دې باندې باقاعده کار شروع شي کم چې د کورونو ته تکلیف و د لیکیج و د اسمیل به راتلو کم چې ماشومان ته زیات تکلیف و ځکه چې دې سره بیماري په څو ټي وي باندې هم چلېدلې وه نو هغه به ماشومان به سره بیماران کېدل هغه به د لارې د تلو دغه مسله به نو الحمدلله موږ هغه نن حل کړله او دې قوم دې مونږ چې په کم ځای باندې ولاړ که نه نو هغه تحریک انصاف د اکبر صاحب ایم پی پیر مصور چې کوم دی نو هغه د دې قوم سره هغه واده پوره کوي او نن په دې ګراوند باندې چې کم هم څونه هم مخالفین دي هغه ته موږ ښیي چې دا تحریک انصاف واحد ګورنمنټ دی او دا انصاف به انشاءالله خیر کور ته که خیر انشاءالله ورکوو دغه شانتې زمونږ نن چې کوم په ویلیج باندې مونږ د ویلیج وزیر آباد باندې مونږ ولاړ یو الحمدلله د دې ډېرې غټې مسلې وې د بجلۍ مسلې وې څه پاتې هم دي څه مونږ کمپلیټ کړي هم دي دلته چا ته کمبو ضرورت و چا ته ټرانسفارمر ضرورت و الحمدلله شکر دی هغه مونږ نن تر حده پورې کور کو دغه شانتې څه کورونو ته چې کوم دی نو په دې ویلیج وزیر آباد کې چې کوم دی نو د ګیس ډېر زیات تکلیف و زه بار په هر یو دغه کې په ابتدایي دغه کې زه باقاعده دا ذکر کوم چې تحریک انصاف په 2018 الیکشن کې چې کوم دی نو موږ له د مشرانو کشرانو همزولو دې یوازې ووټ نه راکړی بلکې د دې سره زموږ سره خویندې میندې هم زموږ د تحریک انصاف لپاره راوتي وي موږ له ووټ راکړی دی موږ جنید اکبر صاحب پیر مصور صاحب دا یې عهد کړی دی چې یاره موږ له دې خویندې میندې موږ له ووټ راکړی دی او چونکې کور په کور چې کوم دی داسې کورونه دي زیاتره حلقه داسې ده چې هغې کې چې کوم دی نو کور په کور ګیس نشته دی په موږ باندې دې خویندې میندو حق دی او موږ به انشاءالله که خیر چې دې د کور په کور کې خیر ګیس ورکوو نو په وزیر آباد په دې ویلیج کې د 45 لک روپو چې کوم دی کار د ګیس کمپلیټ شوی دی